بخښونکي څښتن تعالی په نام سلامونه ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو په دې انګلیسي ټولو ګرامر او د صحت جامه مو پرتنګي بیا هم لیلا فیضي هم په 22م ګردي میز د ریاضي مضمون کې ګرانو لیدونکو په دې ګردي میز کې موږ له تاسو سره د تاسو کومنټونه نظرونه او پوښتنې شریکوو په دې ګردي میز کې به راسو او د تاسو هغه کومنټونه چې مو زموږ د ویډیوګانو په لیدلو سره موږ ته کړي دي په یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه کې په هغوی باندې به خبرې وکړو او د هغو پوښتنو ځوابونه به درکړو چې تاسې دلته په کومنټونو کې راڅخه پوښتلي دي موږ دغه ګردي میزونه د دې لپاره چمتو کوو تر څو د تاسې پوښتنې سوالونه په ریاضي مضمون کې حل کړو او که چېرته کومه نظر ولرئ کوم پیشنهاد ولرئ بیا هم په هغه باندې کار وکړو زحمت وباسو لومړنی کومنټ د ګرانو زده کوونکي دی چې دعا یې کړې ده الله مو راته تل تر تله ژوندۍ له راغلې فیضي ډېره مننه کوم له تاسو نو تاسو بیا الله لري او مننه لرم ملاتړ څخه مو له دعاګانو څخه مو بل کومنټ دی الله مو د دراز عمر څښتنه کړه مننه ډېره زیاته هیله لرم چې تاسې هم تر بریالي واوسئ ګرانې زده کوونکي ویل دي د واقعي او غیر واقعي ترمنځ توپیر څه دی البته دلته کسر یې نه ده ورکړی نو فکر کوم چې حتما وایي چې د واقعي کسر او غیر واقعي کسر ترمنځ توپیر څه دی تاسې وګورئ ګرانو زده کوونکو کله چې موږ په واقعي او غیر واقعي کسرونو باندې خبرې کوو واقعي کسر هغه دی چې صورت یې له مخرج څخه کوچنی وي او غیر واقعي کسر هغه دی چې صورت یې له مخرج څخه لوړ وي سیدې ته موږ بیا غیر واقعي کسر وایو او که چېرته وغواړو دغه غیر واقعي کسر په واقعي باندې بدل کړو نو موږ راځو او صورت په مخرج باندې تقسیموو بل کومنټ د ګران زده کوونکي دی چې ویلي دي مننه لیلا جانې تل کامیابه اوسئ مننه انشاءالله چې تاسې هم تل بریالي او کامیابه اوسئ سلامت اوسئ بل کومنټ وایي چې مننه ګرانې ښوونکې سلامته اوسئ ګرانې زده کوونکې خدای دې راته روغه لره په بل کومنټ کې راته ویل دي د دې درسونه چېرته دي البته فکر کوم چې سوالونه چې یې لیدلي دي نو دا یې په ذهن کې راغلي دي که دا پوښتنې خو له موږ څخه استادې وکړې د دې پوښتنو درسونه چېرته دي ویډیوګانې یې چېرته دي ګرانه زده کوونکي ته به موږ دا ووایو چې دغه د دې پوښتنو درسي ویډیوګانو په یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه کې دي تاسې کولی سئ یوټیوب چینل ته لاړ سئ د معلم یوټیوب چینل راواړوئ هلته پلی لیست شته د ریاضي مضمون پښتو ویډیوګانې واړوئ او هلته دغه پوښتنې ترلاسه کولی سئ یا هم دغه ویډیوګانې ترلاسه کولی سئ او دغو پوښتنو ته بېرته ځواب راکولی سئ ګرانې زده کوونکي راته کومنټ کړی ډېر ښه خور مننه ډېره زیاته مننه له تاسې نه هم بل زده کوونکي کومنټ کړی ده البته پوښتنه یې کړې ده که چېرته موږ د کسر صورت او مخرج ضرب یا تقسیم په یو عدد کړو نو آیا د کسرونو په حاصل کې به کوم توپیر راشي که نه البته چې توپیر نه راځي کله چې موږ د یو کسر صورت او مخرج دواړه یا ضرب کړو او یا هم تقسیم یې کړو په یوه عدد باندې یعنې یو ډول عدد وي که غواړو چې دا کار وکړو صورت او مخرج په دواړه تقسیم په دوو کوو یا صورت او مخرج دواړه تقسیم پر ضرب پر دوو کوو نو که چېرته یو ډول عدد وي او په یوه عدد دا کار وکړو نو بیا په کسر کې هیڅ بدلون نه رامنځته کېږي ګرانې زده کوونکي پوښتنه کړې ده چې مثلثي میټرکس څه ډول میټرکس دی موږ او تاسې پوهېږو چې دغه میټرکسونه ډېر زیات ډولونه لري خو مثلثي میټرکس هغه میټرکس دی چې په مثلثي ډول باندې هماغه اعداد یې سره عملیات پرې سرته رسېږي ځینو نورو زده کوونکو راته سټیکرې ایښي دي مننه کوم بلې ګرانې زده کوونکي ویل دي ډېره مننه له تاسې نه هم مننه دا چې زموږ ویډیوګانې ګورئ او دغه درسي ویډیوګانې تعقیبوئ موږ هڅه کوو چې تاسو ته داسې درسي ویډیوګانې چمتو کړو تر څو تاسې وکولی سئ په کور دننه ښایسته درسونه زده کړئ دا زموږ 22م ګردی میز د ریاضي مضمون چې ما
تاسو ته وړاندې کړ. که چېرته بیا هم تاسې کومه پوښتنه لرئ په نورو ویډیوګانو کې هم نو کولی شئ په ډېر آزاد ډول د یوټیوب چینل له لارې او د فیسبوک پاڼې له لارې له ما سره خپل کومنټونه، نظرونه، وړاندیزونه شریک کړئ تر څو زه راسم او تاسې ته دغه ډول ګردي میزونه یا په لایو خپرونه کې تاسو ته ځواب درکړم. تر بیا چې راځم تاسو ته ګردی میز وړاندې کوم. تاسو په پاک ذهن ته لاس سپارم. الله مو